سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده روغ جوړ اوسئ. فرزانه زیاریم او تاسو ته فولکلور معرفي کوم. په دې لړ کې مو انتخابي کتاب یو لرغونی فولکلوریک کتاب دی. د کتاب نوم د خلکو سندرې، د ملي کلتور، پښتني فولکلور او ولسي ادب یوه ښکلې او رنګینه پرده. لیکوال حبیب الله رفیع. چاپ کال 1890. فولکلور څه ته وایي؟ فولکلور ته په بیلابیلو ژبو کې د فرهنګ عامه، خلک پیژندنې، تودای شناسی، دانش عوام، خلقیات او هم د اساطیرو او میتولوژي نومونه ورکړل شوي دي چې هر یو د خلک پیژندنې او د خلکو د فرهنګ معنا لري. مثلا اول، فولکلور یوه انګلیسي کلمه ده چې د فولک او لور څخه جوړه شوې ده. فولک د خلکو او عوامو معنا ورکوي او لور د علم او پیژندنې په معنا راغلی دی، او په مجموعي توګه د نیکونو عقاید، د اجدادو رسوم، افسانې او د دوی د عقایدو او رسومو د څېړنې معنا ترې اخیستله کیږي. دویم، میتولوژي. که څه هم میتولوژي د فولکلور مترادفه نه، بلکې د فولکلور یوه اهم جز او څانګه ده، خو څرنګه چې د فولکلور په ټولو خواو کې میتولوژي برخه لري، نو د دوی اهمیت په غرض دلته معرفي کیږي. له دوو میتوس او لوګوس یوناني کلمو څخه مرکبه ده. په ابتدا کې میت او میتولوژي د اساطیرو او افسانو په مفهوم نه استعمالیده، خو هومروس هغه د حکایت او سرگذشت په معنا استعمال کړه. عام له دې که رښتیا وي او که دروغ. له ده وروسته بندار د میلاد نه 5 پېړۍ پخوا له هغه څخه د وهمي او خیالي افسانو یا سرگذشتونو په مفهوم تعبیر وکړ او د لوګوس یا واقعي سرگذشت په مقابل کې استعمال کړه چې تر نن پورې په همدې مفهوم استعمالیږي. او هند فرهنګ د اساطیرو د تاریخ، د ارباب الانواع تاریخ، د اساطیرو د علم، افسانو او داستان په معنا ضبطه کړې ده. دریم، اساطیر. دا هم د فولکلور یوه څانګه ده. معربه کلمه او د اسطوره جمع ده. د عربي ټولو قوامیسو او فرهنګو دا کلمه ضبط کړي. د غیاث الغات، المنجمد، محذب الاسماء، فرهنګ اندراج، منتهی العرب او د نورو قاموسونو مؤلفانو د دې کلمې څېړنه کړې او ټولو داسې تعریف او تشریح کړې ده. افسانه، بې معنا خبره، چټیات او باطلې خبرې. همداراز په قرآن شریف کې هم اساطیر د وهمي او خیالي کیسو په معنا استعمال شوي دي او څو ځایه یې ذکر راغلی دی. مثلا په 6 سورت 25 آیت، 8 سورت 11 آیت، 14 سورت 26 آیت، 23 سورت 85 آیت، 25 سورت 5 آیت، 22 سورت 88 آیت، 46 سورت 14 آیت، 88 سورت 15 آیت، 83 سورت 13 آیت کې. سربیره پر دې شرقي شاعرانو هم اساطیر د وهمي او خیالي کیسو په معنا تعبیر کړي. مثلا مولوی بلخی وایي که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تعمیقی و تحقیق بلند. ځینې پوهان او پلټونکي عقیده لري چې د اسطوره کلمه د یوناني هستوریا څخه جوړه شوې چې د تاریخ او سرگذشت په معنا ده. نولدکه دا لغت آرامی بولي. ځینې نور پوهان هم دا کلمه یوناني ګڼي او عقیده لري چې د سریاني له لارې عربي ته ننوتلې ده. او ځینې نور بیا په دې عقیده لري چې دا کلمه کورټ سریاني ده. څلورم، خلقیات.
ترکانو چې سایکولوژي ته روحیات او سوسیولوژي ته اجتماعیات نوم ورکړ، نو فولکلور هم د خلقیات په نامه مسما کړ. 5. همداراز توده شناسی، دانش عوام، فرهنگ عامه او خلق پیژندنه د فولکلور مصطلح نمونه دي. په انګلیسي کې فیکشن هم د افسانه، کیسې، ساختگی داستان، وهم او خیال په معنا استعمال شوی دی. 1. فرانسویان اساطیرو، امثالو او روایاتو ته فایل وایي. له پورتنیو تعریفونو او خبرو نه ثابته شوه چې فولکلور د خلکو له کړو وړو، عاداتو، رسومو، عقایدو، طرز تفکر او حتی صنایعو او کسب او کار څخه عبارت دی. میتولوژي، اساطیر او روایات ټول له عامیانه افکارو څخه منځته راغلي چې د دوی د عقایدو، غوښتنو او تعابیرو ممثل دي. په دې افکارو، روایاتو او افسانو کې په غالب ګمان خارجي او غیر مشخص عوامل او طبیعي عناصر او قواوې ستره برخه لري چې د شخصي عناصرو او افرادو په قالب کې مسخ شوي او د ځینو پیښو او چارو مصدر ګرځي. او هغه څه چې په دې اساطیرو او فولکلور کې د زیات توجه او ژور غور وړ دي، هغه د فولکلور سمبولیکي جنبې او د قهرمانانو رمزکاري کارونه دي. له دې اساطیرو او افسانو څخه د مړو او وروسته پاتې قومونو د فرهنګ او تمدن په برخه کې زیاته استفاده کیدای شي او د قومونو او ملتونو ترمنځ د روابطو، مناسباتو، مشابهتونو او مخالفتونو د څرنګوالي په څرګندولو کې د فولکلور برخه یو ښکاره او روڼ حقیقت دی. فولکلور له کومه شو؟ هغه وخت چې بشر د لومړي ځل لپاره د طبیعت له مظاهرو سره مخامخ شو، نو د دې موجوداتو او اشیاو په مقابل کې چوپ او غلی پاتې نشو او د خپل طرز تفکر سره سم یې څېړنه پکې وکړه. د له هغې ورځې چې د وجود په ډګر کې قدم کې ایښی دی، تل یې زیار ایستلی چې د اشیاو او موجوداتو حقایق او ریښې ځان ته معلومې کړي. نو ځکه له هر څه سره چې مخامخ شوی، فکر او غور یې پرې کړی دی، څو یې یوه نتیجه لاسته وروړي او د خپلې کنجکاوۍ او پلټنې د حس د تسکین لپاره یې د هر مجهول د معلومولو په غرض منډې رامنډې کړي دي او د خپل محدود فکر له غوښتنې سره سم یې تر یوه حده د خپل ځان قناعت حاصل کړی. او څرنګه چې د په هغه وخت کې د خپل ژوند ابتدایي او لومړني مراحل طی کول او فکري وده یې تر دې حده نه وه رسېدلې چې د پیدایښت ټول اړخونه او معماوې حل کړي، او نه یې دومره تجربه درلوده چې د خپلو تجربو حاصل د خپلې لارې ډیوه وګرځوي او د هغې په رڼا کې خپلو تحقیقاتو ته ادامه ورکړي. نو مجبوراً یې په یو ډول خیال بافیو او مهماتو لاس پورې کړ او د هر څه لپاره یې اندی علت او دلیل وټاکه چې همدا دلیلونه او علتونه ورو ورو د روایاتو، داستانونو، عقایدو او افکارو په شکل واوښتل او فولکلور یې تشکیل کړ. د نمونې په توګه هغه وخت چې بشر لمر ولید چې سهار له اوبو څخه راخیږي او بیګا بیرته په اوبو کې پناه کیږي، نو په دې فکر شو چې لمر حتما هر سهار د اوبو له یوې چینې څخه راوځي او بیګا بیرته په خپله په بله چینه کې پرېوځي، د شپې تر ځمکه لاندې دوره وهي او سهار بیرته له لومړۍ چینې څخه راخیږي. او څرنګه چې له لاندې څخه د یو شي راخیژول یو زور او قوت غواړي او څوک چې له ځانه څه راباسي رسۍ ورزړوي، پکې رابندوي او راکشوي، نو دوی هم دا روایت جوړ کړ چې په لمر کې پرښتو زنځیرونه اچولي، راکشوي او له چینې څخه یې راباسي. چې دا ملکې د همدې کال لپاره موظفې دي او هر سهار دا وظیفه اجرا کوي.
همدا راز زیاتوي چې د لمر د چینې اوبه هم د لمر غوندې سپینې دي او څوک چې پکې ولامبي مخ یې لکه لمر غوندې ښایسته کیږي. او د دې لپاره چې دې خبرې یې صدق پیدا کړي او په خلکو یې منلې وي، نو یو جعلي روایت یې ورته جوړ کړی او وایي: یو تور حبشی د یوه پاچا په لور مین شو، نو پاچا د دې لپاره چې د ده رنګ تور و لور نه ورکوله، خو دی چې زیات ټینګار وکړ، نو پاچا د وزیرانو په مشوره دا شرط پرې کېښود چې ما ته که د لمر د چینې احوال راوړې نو بیا لور درکوم. همدا و چې دی هم روان شو او څه مزل وروسته یو سپینږیری سړی مخې ته ورته راغی او پوښتنه یې ترې وکړه. دا چې حال ورته ووی، نو سپینږیري سړي ورته وویل: سترګې پټې کړه. ده سترګې پټې کړې او کوم وخت چې سترګې لوڅې کړې د لمر د چینې په خوا کې ولاړ وه. څرنګه چې د سفر ګردونه پرې پراته وو، نو ژر یې د لمر چینې ته ځان ور واچاوه. خو کوم وخت چې له چینې څخه راووته، ټول وجود یې د لمر غوندې سپین شوی و او شغلې ترې ختلې. هماغه و چې بیرته سپینږیری سړی را پیدا شو. ده سترګې پټې کړې او کوم وخت چې سترګې وغړولې، نو بیرته په هماغه ځای کې و، له کوم ځایه چې سپینږیري سړي استولی و چې بیرته ښار ته راغی. چا نه پیژانده، پاچا ته ورغی، ځان یې ور وښود او ورته ویې ویل چې ما شرط پوره کړ او د لمر د چینې په اصرار مې کشف کړل. نو پاچا ډیر خوښ شو او په ډیر ورین تندي یې خپله لور د ده په نامه کړه او د خپل تاج او تخت وارث یې وټاکه. همدا لومړنی فکر و چې وروسته یې د لمر په باب د زیاتو تحقیقاتو زمینه مساعده کړه او محققینو د لمر په هکله څېړنې وکړې او نوي نظریات یې منځته راوړل. نو په دې سبب فولکلوري کیسې، داستانونه او روایات باید ونه کږل شي. که څه هم د زمانې په کږلېچونو کې اوښتي خپل ابتدایي شکل یې له لاسه ورکړی، خو بیا هم یو لړ تاریخي وقایع او د ملتونو د پیژندګلوۍ ډېر رازونه پکې پټ دي. میتولوژي، داستانونه او افسانو ته باید سوچ، وهم او خیال ونه وایو، ځکه چې اوس میتولوژي خپل قدر ښودلی او یو لړ زیات تاریخي او د بشر پیژندنې پرابلمونه یې حل کړي دي. پخوانیو په بوټو تجربې کړې او طبي استفادې ترې کړې، په ستورو کې یې فکر کړی، د حیواناتو په روزنه، ساتنه او د هغه په جوړښت کې غږېدلي، د نباتاتو په جوړښت او نسلګرۍ کې تجربې کړي، د خپلو منازعاتو او د ژوند د تامین په غرض یې ولسي پرېکړې منځته راوړي او تیږې یې ایښي. له تیږو، لرګیو او نورو شیانو څخه یې د خپل ژوند لوازم او د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د هر څه په باب یې عقیده ښکاره کړې. د خپل ژوند د چلند دپاره یې اقتصادي لارې چارې طرحه کړي. شعرونه، سندرې، اوازونه، کیسې او متلونه یې ویلي. د موسیقي آلات، دریا، رباب او نور یې غږولي. سپورټونه او لوبې یې کړي. مطلب هر څه او هرې خوا ته یې لاس اچولی چې له دې ټولو څخه د علومو مبادی جوړه شوې او د طب، نجوم، بیولوژي، زولوژي، قوانین، صنایع، عقاید، اقتصاد، ادبیات، موسیقي، سپورټونه او نور علوم په لومړي شکل منځته راغلي او ورو ورو یې پرمختګ کړی، څو چې په عصري او اساسي علومو اوښتي دي. د نړۍ د ټولو ملتو او خلکو فولکلور که څه هم د بیلابیلو خصایصو او مزایاو له کبله سره بیل دی، خو بیا هم په عمومي توګه ډېر شباهتونه سره لري او دا ترې ښکاري چې فولکلور هم له یوه ځایه بل ځای او له بل ځای څخه بل ځای ته تللی او د خلکو د روابطو سره سره فولکلوري روابط هم د بشر ترمنځ موجود وو چې هر ملت د خپلو روحیاتو سره سم منلی او اړولی او فولکلوري روابط تر ټولو روابطو وړاندې دي.